په څلورو امامانو کې یوازې د یو امام اطاعت کول ولې فرض دی، ولې واجب دی، او د هر یو امام پر قول باندې عمل کول ولې نه دی صحیح. نو د دې باندې هم سر د خلاصوم که چیرې ته مجتهد نه نو تا ته پکار ده چې د څلورو امامانو کې د یو امام لاره ټینګه کې او بیا د هغه اطاعت وکړي، د بل امام طرف ته بیا په بل قول کې ولاړ نه سي. مثلا که چیرته داسې کوي نو بیا د دین څخه بیا یو پسخند جوړ سي، نعوذ بالله، بیا بالکل د دې یو اهمیت پاتې نه سي. که چیرته د څلورو امامانو پر قول باندې عمل کوي، مثلا ته اودس وکړې، ستا بدن څخه وینه راووتله، اوس که ته چیرې دا وایي چې امام شافعي صاحب وایي په دې سره اودس نه دی مات، صحیح سلو، ته پر عقل باندې عمل وکړي، پر لمانځه باندې ودرېدې. بل که چیرې تا د خپل شي سره لاس ملاو کړي، امام شافعي صاحب وایي په دې سره اودس مات سول، امام ابو حنیفه صاحب وایي په دې سره اودس نه دی مات، نو اوس ته په دې کې د امام ابو حنیفه صاحب پر مذهب باندې مثلا دغه دین ته د خپل خواهشاتو مطابق استعمال کړي، لکه چې څنګه ستا زړه وغواړي بس هغه رقم کوي، نو داسې کول پکار نه دي. ته به داسې کوې د یو امام لاره به نیسې. که چیرې داسې نه کوې نو تا د دین د خپل خواهشاتو مطابق چې دی هغه استعمال کوي، نو په دین کې خواهشات نه چلیږي.